السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، یو اړینه او مهمه موضوع چې ولر ضرورت شته هغه د نوروز مسئله ده. د نوروز په دین کې کوم حیثیت لري؟ منع راغلی ده او که لمانځل راغلی دي. ور به پر نوروز وغږیږو. نوروز کومې ورځې ته وایي؟ نوروز د کال اوله ورځ ته ویل کېږي. په دغه ورځ باندې لمر ګرځي او بروجو لره د حمل. دا د شمسي کال اوله ورځ ده. پخوانو فلسفو او مقدمینو حکماو دغه ورځ د یو عقیدې پر بنیاد باندې لمانځله. فجاء الانبیاء علیه الصلاة والسلام علیهم الصلاة والسلام وابطلوا. کما چې انبیاء علیه الصلاة والسلام راغلل، هغه څه چې حکماو د فلسفو کول هغه یې باطل کړل. د انس بن مالک رضی الله مبارک څخه روایت دی، حدیث رقم 1419، مرقات جلد 3 صفحه 409، کتاب الصلاة باب الصلاة العیدین کې روایت کړی. انس رضی الله قدم النبي صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم المدینه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مدینه منورې ته چې کوم وخت رالی را مهاجر سو. ولهم یومان، اهل د مدینې 2 ورځې درلودې، په هغو کې به یلعبون فیهم، بازی به کولې، خوشحالي به کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي؟ ما هذا الیومان، دا 2 ورځې د چیش دپاره دي چې تاسو یې په خوشحالۍ باندې لمانځئ. اهل د مدینې ورته ویل کنا نلعب فیهما فی الجاهلیه، موږ د جاهلیت له وخته څخه په دغه 2 ورځو کې خوشحالي کوو. په دې 2 ورځو کې هغه فراحت او خوشحالي او لمانځنه باندې تیروو. جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې د دنیا د انسانانو د پاره یو رڼا او د هدایت یو چراغ دی، الله راستولی دی. هر څه چې وایي د الله جل جلاله په امر راته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته ووایي؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما. الله تر دغه 2 ورځو تاسو ته خیر ورځې درکړلې، یوم الضحى و یوم الفطر، د لوی اختر ورځ، لوی اختر او کوچنی اختر. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې مدینې منورې ته رالی، دوی دا ورځ لمانځلې. محدثین وایي چې هغه ورځ د نوروز دی لمانځله. هغه یومان، هغه ورځ چې دوی په هغه کې بازی کولې، او هما یوم النوروز، هغه د نوروز ورځ وه، او یوم المهرجان، د مهرجان ورځ وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل چې دغه ورځ الله جل جلاله په خیر د ورځو در بدل کې چې هغه کوچنی اختر ورځ ده او د لوی اختر ورځ ده. او علی کرم الله تعالی ته د نوروز په ورځ باندې یو څه د خوراک شان یو چا ورکړل. فسأل عنه، د پوښتنه دي نو که دا د چیش دپاره دی؟ هغه ورته لنوروز، دا د نوروز دپاره دی. علی کرم الله تعالی مبارک ټول هره ورځ موږ نوروز ده چې په عبادت باندې ولمانځو، ویې غورځول اشانه یعنې خوړل. مرقات جلد 3 صفحه 409، الفصانی د 1419 آیات متعلق دې ته مفصل بحث ورکړی. نو دا هغه ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ځینې منع کړي یو، موږ ته ویلي دي چې ما یې کوئ. زموږ د خوشحالۍ ورځ او زموږ د کالو د اغوستلو ورځ هغه کوچنی اختر او لوی اختر دی. دا خو په حدیث کې د دې ورځې تردید سوی دی، رد یې سوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما یې لمانځئ په خوشحالۍ باندې. او دغه رنګ ابن علي کاری رحمت الله مبارک وایي په دې حدیث کې منع ده د دغې ورځې د خوشحالۍ څخه. په دې ورځ به سړی خوشحالي نه کوي، ځکه دا اعیاد الکفار د کافرانو اختران دي. مسلمان باید د کافرانو په اخترانو کې خوشحالي نه وکړي. ابو حفص الکبیر الحنفي هغه ویلی دی، وایي که په دغه ورځ باندې یو مسلمان و کافر ته د دې ورځې د تعظیم په وجه باندې یو اګۍ ورکړل، یو د خوراک یو بل شی ورکړي، فقط کفر بالله تعالی، ته د الله جل جلاله هغه په وحدانیت
او د الله جل جلاله په وجود باندې انکار وکړي کافر سو واحبط اعماله ټول عملونه چې کړي دي هغه ولاړل باطل سول. په دغه ورځ سړی کافرانو ته یو شی ورکړي د خوراک دپاره د دې ورځې تعظیم او خوشحالي مقصد وګرځي دا سړی کافر سو اعمالونه یې باطل سول. او دغه رنګ قاضي ابو المحسن الحسن بن منصور الحنفي رحمة الله مبارک ویلی دي ومن اشتري فيه شيئا که چا په دغه ورځ کې یو شی رانیوي په بله ورځ یې نه رانیوي په دغه د نوروز په ورځ باندې رانیوي او یو چا ته په تحفه کې ورکړي فإن أراد بذلك تعظيم اليوم کې د دې ورځې تعظیم اراده و لکه څنګه چې کافران تعظیم کوي فقط کفر دی کافر سو له ایمانه څخه خلاص. او دغه رنګ وایي بعضې رافضه مجوسیه شیعیګان شیعه اهل تشیع په دغه ورځې تعظیم کوي. دی وایي چې په دې ورځ باندې عثمان رضی الله عنه قتل کړل شهید کړل سو خلافت حضرت علي صاحب ته ورلی. دا څومره بدبختي ده چې د یوه خلیفه په تعصب کې د بل خلیفه د خلافت ورځ لمانځي. خلفای اربعو کې په څلورو خلیفګانو کې به د ټولو محبت پر موږ باندې لازم او واجب دی. اول مقام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، دوم مقام د عمر بن خطاب رضی الله عنه دی، دریم مقام د عثمان رضی الله عنه دی، څلورم مقام د علی رضی الله عنه دی. خو دا ورځ لمانځل د شیعیګانو سره هم تشبیه ده او د کافرانو او د مجوسیانو سره هم تشبیه ده. مرقات جلد دریم صفحه 491 باب صلاة العدين. او دغه رنګ د عبد الله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي من تشبه بقوم فهو منهم که چا د یو قوم سره مشابهت وکي دا به په هغه قوم کې په ورځ قیامت باندې راپورته کیږي. رواه احمد و ابو داود. حدیث رقم 4340 مرقات جلد 8 صفحه 222 کتاب لباس کې روایت کړی. مرقات کملالی کار رحمت الله وایي امام طیبی رحمت الله ویل دي که د یو کافرانو د فساق او د فاجرانو سره په عاداتو کې په اخلاقو کې په لباس کې تشبیه کوي د غمره وزر عذاب درکول کیږي لکه دی. او مرقات جلد 8 صفحه 222 دغه حدیث مطابق حدیث رقم 4340 د دې حدیث په تفصیل کې یو واقعه یو غریبه او عجیبه او ناولده واقعه بیانوي. وأنه لما أغرق الله سبحانه فرعون وآله الله جل جلاله فرعون غرق کړی او د اهل غرق کړ. خو یو څوک یې نه کوي هلاک هغه څوک چې د فرعون په مجلسو کې بیا د موسی علیه السلام پیشې کولې. موسی علیه السلام په چم پټکۍ و ننګوټه به وتړله دغه له کړه به په لاس کې و د موسی علیه السلام پر طرز به غږېدی. فرعون او د قوم چې ټول هلاک سو دغه یو سړی له اوبو څخه بچاو سو. موسی علیه السلام زړه درد وکړي ول یا رب دغه څوک چې زه ډیر تهزیه کولم په ما یې ملنډې وولې او په ما یې رشخند واوه د فرعون څه هم دومره زه نه وم په تکلیف لکه د ده اچا څخه چې په ما باندې یې ملنډې وولې تا نور قوم هلاک کړي دغه یو دې پرېښوی یا رب دغه هم هلاک کړه. الله جل جلاله څه ورته وایي یا موسی علیک السلام الله جل جلاله څه ورته وایي ویا موسی دغه چې سړی چې ما نه کوي هلاک دې ستا په لباس کې او ستا په شکل بې ځان جوړ کړی و نو په هغه وجه مې نه کوي هلاک ځکه ته ماته محبوب یې نو څوک چې ستا لباس ځان ته هغه غوره کې قسم د استهزا او د ملنډو په شکل کې د حبیب په لباس کې زه څوک نه هلاکوم. مملالی کار رحمت الله مبارک وایي چې د نیکانو په لباس باندې ظاهري او سوري هلاکت څخه الله جل جلاله څوک بچاوي دا کافر یې بچاو کوي. نو چې د نیکانو سره سړی مشابهت وکړي د نیکانو خلقو عادات او د نیکانو خلقو هغه خویونه په ځان کې راولي او مؤمن هم وي دغه ته به نو څنګه الله وایي د غټې ورځې هغه د امتحان د ورځې هغه د محشر د ورځې د هغه ورځې نجات به نو سړی ته الله ولې نه ورکوي. نو چې کافر د نبی په لباس کې په دنیا کې له عذابه بچاو سو نو مؤمن به د نبی په لباس کې ولې د آخرت له عذابه نه بچاویږي.
نو محترمینو موږ تاسې مؤمنان یو، موږ تاسې مسلمانان یو، موږ تاسې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قدم باندې قدم کښېږدو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلاره ځان ته غوره وګڼو او د هغه چې کومه توصیه موږ ته کړې ده د سر په سترګو باندې قبوله وګرځو، نه د کافرانو، نه د مجوسیو، نه د نورو د ادیانو متابعت وکړو، نه د هغو اخترانو ولمانځو. مرقات جلد 8 صفحه 222 کتاب لباس. او د نوروز متعلق د فقهای کرامو کومه رایه ده؟ فتاوای بزازیه پر همیش د هندیه جلد شپږم صفحه 340 او د غرنګ مجمع العنهور جلد 4 صفحه 514 کتاب السیر باب الفاظ الكفر. هغه وی ويكفر بخروجه الى النروز المجوش والموافقه معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم. څوک چې د نوروز ورځې ته ووځي کافر ګرځي، کافر کیږي، او که د دوی د اعمالو او دوی چې هغه فعلونه کوي له هغو سره موافق سي په دغه ورځ کې کافر ګرځي. او دغه رنګه فتاوای خازق خان چې پر همیش د هندیې پرته د جلد 3 صفحه 500 کتاب سیر، او دغه رنګه رد المحتار کتاب الحجر والاباحه، او دغه رنګ من الکرر رحمت علیه په شرح د فقه الاکبر صفحه 180 فصل فی الكفر صریحا وکنایه. هغه په دغه ورځ باندې وروتل دغه د مجوسیو د اجتماع ورځ ده، په دغه ورځ باندې ورتلل دغه ورځ باندې خوشحالي کول دا انسان له ایمان څخه خلاصوي. او دغه رنګه فتاوای تترخانیه جلد 5 صفحه 519 احکام المرتدین فصل فی الخروج الى ضيابة المجوس. هغه وایي واجتماع المجوس يوم النوروز، که په دا ورځ باندې مجوسیا سره راجمع سول، یو مسلمان وویل چې عجب ښه رسم دی، په دې باندې د کفر بیا رسم چې کافر دی. دا د فقهاو رایې دي. نو محترمینو پښتنو دا ورځ مه لمانځئ، خلک مصرفونه کوي، وایي د نوروز ورځ د مزارې ته ځي جنډۍ پورته کیږي. وروره دا مه کوئ، د الله په خاطر باندې، د الله د رسول په خاطر باندې، د قرآن په خاطر باندې د خپل ایمانونه له لاس څخه مه ورکوئ. دا د کافرانو او د فاسقانو او د فاجرانو او د مشرکینو د عبادت ورځ د محترمینو. ډېر خلک مو لیدلي دي له کال له سره څخه هغه پیسې بچتوي د دغې ورځې دپاره. ډېر خلک هغه کالي جوړوي په دغه ورځ باندې اغوندي، خوشحالي اظهار کوي. محترمینو خپل اعمال ما باطلوي. عجب د پلار او د مور څخه مسلمان زیږېدلي یاست. تاسې لږ ځان ته تصور وکړئ، تاسو څوک یاست؟ نیکهګان او پلرونه مو په اسلام کې رالوی سوي دي. د مسلمانې مور په شیدو باندې د خوله ککړه سوې ده، د مسلمان پلار په نفقه باندې رالوی سوی. محترمه څنګه دا عظیم نعمت عظیم دین له لاسه څخه څنګه په یوه ورځ باندې ورکوې؟ ولې دومره موږ ته دین اهمیت نه لري؟ ولې موږ ته خواهشات او د شیطان پیروي دومره اهمه ده؟ یو شیخ مبارک ته یو مریض و، شاګردانو او مریدانو یو طبیب ورته راوستی چې دا ډېر ښه طبیب دی، خو هغه نصراني و، کافر و. وایي ده وژړل، ول الحمدلله ثم الحمدلله، زه نه یم مریض، وځئ دا نجس له ما وباسئ. شاګردانو ورته چې ته خو دومره ډېر مریض یې، ولې دې دومره د دې خپل ځان او د دې خپل مرض په حق کې لا اوباله یې بې پروایه ډول الحمدلله نه یم مریض، تر دغه طبیب زه ډېر جوړ یم. دی په باطني مرض اخته دی چې کفر دی، زه په ظاهري مرض اخته یم، الله دې مو د باطني مرض څخه وساتي. زه په دې کافر دوا نه کوم، زه به الله ته څه وایم چې هغه وایي مریضي ما در پېښه کړې ده او ته زما په دښمن او زما په دښمن باندې تداوي کوې. نو محترمو موږ ته الله راکړی ایمان، الله راکړی نعمت پر موږ باندې ولې دومره بې اثرې دی، ولې دومره بې قدره دی چې هغه په یوه ورځ باندې موږ ایمان له لاسه ورکوو، هغه د دغه مجوسیو د دې کافرانو ورځ لمانځو. زموږ اختران معلوم دي چې لوی اختر دی او کوچنی اختر دی، هغه مو د خوشحالي ورځې دي. او د جمعې ورځ زموږ دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د عید الفقراء د مسکینانو اختر دی.
نو محترمینو دا ورځ مه لمانځئ، د دې ورځ څخه اجتناب وکړئ، خپل ایمانونه وساتئ. د الله په خاطر باندې تاسو ته وایو موږ خو نه لمانځو، خو تاسو یې د هلاکت کندې ته ولېږئ. نو محترمینو موږ تاسو خو مؤمنان یو، باید د صحابه کرامو سیرت او د صحابه کرامو پر قدم باندې قدم کښېږدو. خبیب رضی الله عنه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو د صحابه کرامو مجمع و ټولۍ واستوله چې مشر عاصم بن ثابت الانصاري رضی الله عنه مبارک یو خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک واستول، مکې مکرمې ته قریب دلته کافرانو مشرکینو د مکې مکرمې حمله پر وکوله. د عاصم رضی الله عنه سره ملګري 9 نفره، د عاصم سره 9 نفره شهیدان سول. 3 نفره هغه کافرانو ته تسلیم سول چې په هغو کې یو خبیب رضی الله عنه مبارک و. کوم وخت چې دوی تسلیمېدل د کافرانو غدر شروع سو. کافرانو وعده ورکړه چې موږ تاسو نه وژنو، بېرته مو ایله کوو. نو دغه 3 نفره تسلیم کړل سول. نو صحابه کرامو چې دا د دې غدر ولیدی، په هغو کې یو صحابي بېرته جنګ شروع کړي. خبیب رضی الله عنه مبارک او یو بل صحابه کرام مو ځان ور تسلیم کړي. خبیب رضی الله عنه مبارک کافرانو بوتي مکې مکرمې ته. خبیب رضی الله عنه مبارک چې مکې مکرمې ته بوتي، د بنو حارث بن عامر بن نوفل اولاد یارانې وی، ځکه خبیب رضی الله عنه مبارک حارث بن عامر په بدر کې مردار کړی و. نو خبیب رضی الله عنه مبارک له دوی سره بندي و. د بند په وخت کې خبیب رضی الله عنه مبارک ډېر کرامات ښکاره کړل، ډېر ناولاده کرامات یې ښکاره کړل. خو بیا کافرانو پر دې باندې فیصله وکوله چې وژني به. نو د مکې مکرمې څخه د باندې خارج له حرم څخه یو ځای معلوم کړي چې په دې ځای کې به خبیب رضی الله عنه مبارک وژنو، راځړوو بیا. خبیب رضی الله عنه مبارک چې د مرګ ځای ته یوړی، د پانسۍ و ځای ته وروړی. خبیب رضی الله عنه مبارک دې ته وویل چې یو عرض لرم، ما پرېږدئ چې زه یو 2 رکعته نفل وکړم، یو اودس وکړم. خپل رب له رضا باید پر عبادت باندې ورسمه. فترکوه فرکع رکعتین، دوی پرېښوی د 2 رکعته لمونځ وکړي، اودس یې وکړي. ثم قال، یا خبیب رضی الله عنه مبارک وویل دې کافرانو ته چې دا زما اخرنی لمونځ و، زه له دنیا څخه بهر ځم. دا لمونځ به ما ډېر طولاني کړی وای، ډېر به مې اوږد کړی وای، ځکه دا اخري سجدې وې، دا اخري عبادت ما به ډېر ځندولی وای. خو لیکن بیا به ته یې وایاست چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه دا رن او بیرجن دي بیریږي له مرګه څخه لمونځ یې وځنډاوه. نو ځکه مې سلام چابک وګرځاوه، لمونځ مې کوتاه په دې خاطر باندې. سید بن عامر رضی الله عنه وایي ما د خبیب د مرګ حالات ولیدل. کافرانو داسې نه د ده غوښې کشولې. ابو سفیان دې ورته وویل دا ووایه چې کاشکې نن ورځ ما پر ځای باندې محمد صلی الله علیه وسلم پنسۍ سوی وای. ابو سفیان ورته وایي چې بس خلاص له مرګه خلاص. خبیب رضی الله عنه مبارک څه وایي؟ والله زما دې قسم په الله جل جلاله وي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ازغی جګیږي او ما ته مرګ را رسیږي، زه به د خپل مرګ مختاره کړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې ازغی جګېدل، د خپل مرګ به زه مختاره کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ازغی نسي جګ. ابو سفیان څه وایي؟ مخکې تر اسلام
ما رأيت احدا ما هیڅوک دومره محبت کوونکي نه دي لیدلي که اصحاب محمد لکه د رسول الله اسلام انډیوالان چې د ده سره څومره مینه لري. خو به یې راته نور ته وایي چې دا خو هلته علاقه چې زما پر ځای به رسول الله اسلام قتل کېږي، شهید کېږي به، چې یوې خوا ته د رسول الله اسلام په پښه باندې ازغیج کېږي او بلې خوا ته زما سر پرې کېږي، زما سر دې قربان سي، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ته دې ازغی نه کېږي. ابو سفیان وایي ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمدا ما هیڅوک دومره محبت کوونکي نه دي لیدلي لکه د محمد صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې له ده سره مینه لري. خو به یې راته نو مبارک یې څه بیتونه وویل، ولې یاره دا خو هغه حالات دي چې زما زکندن راځي او زما روح قبض کېږي. دا خو هغه حالات چې سړي ته مور او پلار او قریبان ناست وي تلقین د لا اله الا محمد رسول الله ورکوي. رب قریبان خو زه نه لرم، رب مناسب خو دا وایي چې زه پر اسا اړخ پرې وتلی وای، کلمه د لا اله الا محمد رسول الله مې ویلی وای، بیا زما روح ختلی وای، نو خو زه نه پوهېږم چې کافران به ما څنګه ووژني، ما به په کوم حالت باندې شهید کړي. بیا یو بیت ووایو ولست ابالي حین اقتل مسلما، هېڅ پروا نه لري چې زه هغه مسلمان مړ سم شهید سم، على ای شق کان لله مسرعی، پر هر اړخ باندې زما الله ته ورتګ وي او د روح تلل مې وي. بیا په دغه وخت کې هغه دوی څه بیتونه وویل، په هغه بیتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته سلامونه واستول. جبرائیل علیه السلام د خدای براتنو مبارک سلامونه ورسول رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ډېر بېتابه شو، ډېر یې زړه درد وکړ او د خدای براتنو مبارک سلامونه یې قبول کړ. صحابه کرامو وژړل چې یا رسول الله څه پېژنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل چې خدای براتنو مبارک شهید شو او سلامونه یې راواستول او الله جل جلاله د ده سلامونه راورسول ماته، ما سلامونه قبول کړل. نو محترمینو موږ باید د صحابهو پر قدم لاړ شو، د صحابهو سیرت ځان ته غوره کړو چې هغو څه کړي وو د رسول الله اسلام په محبت کې. راځئ موږ هم د رسول الله اسلام مینه ځان ته تېر کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک محبت ځان ته تېر کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې محبوب وګرځوو، اوامر چې راته امرونه چې راته کړي دي د هغو امتثال وکړو، په هغو باندې عمل وکړو، او له کومو شیانو چې منع کړي وو باید د هغو څخه موږ اجتناب وکړو. نو محترمو په دې ورځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک امر دا دی چې دا ورځ مه لمانځئ، او نو څوک چې نه لمانځي نو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، او که څوک لمانځي نو به هغه د شیطان پیروي وکړي. د صحابه کرامو سیرت تاسې وګورئ چې هغه د رسول الله په عشق کې ځان مرګ ته ورکوي، د رسول الله په عشق کې ځان وهلو ته ورکوي. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې یو منکر یو عمل نشو پرېښودلی. دغه پیسې چې د نوروز لپاره تاسو راجمع کړي دي فقراو او مساکینو ته ورکړئ. تاسې پښتنو ته پر د خپل ملک او پر د خپل وطن او پر د خپلو یتیمانو رحم وکړئ. څومره یتیمان شته، څومره کونډې شته، څومره مظلومان شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري، ته په لکاو پیسې په مزار کې په نوروز کې مستعمله یې مصرفه یې. د خدای په لحاظ پر دې خپل ولس باندې رحم وکړئ، پر دې دربدره قوم باندې رحم وکړئ چې دا 15 کاله هم بمبارونه کې راپکشي دي، هم شهیدان کې راکېږي، هم ورځ په ورځ کونډې کې راکېږي. پر دغه مظلوم ولس باندې رحم وکړي. خلک د مسکنات څخه زامن خرڅوي، خلک اوړه نه لري د ماښام، ته په لکاو پیسې په نوروز کې مستعمله یې. د خدای په لحاظ یو ورځ راتلونکې شته د الله و حضور ته به ورځو، بیا به الله ته کم جواب وایو. الله جل جلاله دې زموږ دغه وعظ او دغه نصیحت چې مو کړی ده الله دې د ده په دربار کې قبول کړي، او الله دې د دې نصیحت ثمره دا وګرځوي چې خلک اجتناب ځینې وکړي. دا ستا دپاره او ستا د حبیب دپاره مو دا وعظ کړی ده چې دا ستا بندګان او د رسول الله اسلام امتیان د منکراتو د نارواو څخه مخ راواړي. الله جل جلاله ته زموږ سره و ټول امت ته هدایت وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.